السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. نن تاسو ته دا درښیم چې څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر هاټسپاټ کانفیګر کو او بیا د هغه انټرنیټ چې زموږ کمپیوټر ورته وصل دی د هغه انټرنیټ څخه په بل ډیوایس کې استفاده وکړو، که څه هغه موبایل وي یا بل لپټاپ اوسي. نو راځو د سی ام ډي د لارې موږ د خپل کمپیوټر هاټسپاټ کانفیګر کوو. د دې لپاره اول راځو په سرچ کې ورته سی ام ډي به ولیکم. کله چې کمانډ پرامپټ راښکاره سو پر دې باندې به راسته کلیک وکړې او هغه به د رن از اډمنسټریټر باندې کلیک وکړي او سی ام ډي ته به اجازه ورکړي چې خلاص شي. کله چې سی ام ډي راته خلاصه سوله راځو په دې کې لومړی موږ ګورو چې آیا زموږ کمپیوټر د دې وړتیا لري چې هاټسپاټ پکې کانفیګر کړو او که نه لري، یعنې هغه ډرایورونه چې هاټسپاټ راته اویلیبل کولی شي هغه ډرایورونه په کمپیوټر کې شته که نه شته. راځو یو ساده کمانډ د هغه لپاره په سی ام ډي کې رن کوو. ورته وایو چې نیټ ایس ایچ WLAN show drivers. کله چې دا کمانډ مو اجرا کوي نو دلته به راسي په دې ځای کې به ګورئ چې که چیرې دغه هاسټډ نیټورک سپورټډ مخته یس لیکلی و پوه سه چې ستاسو کمپیوټر د دې وړتیا لري چې ته د ده هاټسپاټ کانفیګر کړې. نو راځو نور کمانډونه د هاټسپاټ د کانفیګریشن لپاره اجرا کوو. ورته وایم چې نیټ ایس ایچ WLAN set hosted network mode ورته چیش کوو، allow انتخابو او SSID چیش ورته انتخابو. دلته په SSID کې موږ د خپل هاټسپاټ چې موږ کریټ کوو یا جوړوو د هغه نوم ورته ورکوو، هر نوم چې ورته ورکوي. مثلا زه اوس ورته وایم چې وشي زما د هاټسپاټ نوم دی افغان اوسي، افغان. او په کې چې ورته وایي په کې موږ خپل د هاټسپاټ لپاره یو پاسورډ یا رمز ورته مشخص کوو. رمز چې ورته مشخص کوو مثلا ورته وایم چې افغانستان. اوس انټر و. کله چې انټر مو ووایي دغه درې شیان به چکوي چې دا ټوله په دغه ډول باندې درته راغلي اوسي. مثلا چې ووایي هاسټډ نیټورک موډ یې الاو سوی دی او SSID یې چینج شوله، همداراز یوزر کې هم چینج شوله. کله چې دا کار مو وکړئ د دې وروسته راځو اوس راځو هغه هاټسپاټ چې مو جوړ کړی دی کانفیګر مو کړی هغه به سټارټ کړو. راځو ورته وایم نیټ ایس ایچ WLAN start hosted network. دا کمانډ به انټر کړو. ورته وایي چې د hosted network started. دا چې سټارټ شوله راځو اوس کنټرول پنل ته. د په سرچ کې به کنټرول پنل ولیکو، کنټرول پنل به راخلاص کړو. چې کنټرول پنل مو خلاص کړئ راځو په نیټورک اینډ شیرینګ سنټر باندې به کلیک وکړئ. دا چې راخلاص کړئ دلته راسه پر چینج اډپټر سیټینګ باندې. دلته چې دا راخلاص کړئ ته به وګورئ چې هغه نیټورک چې تا ورسره کریټ یې کړي هغه دلته لوکل ایریا کنکشن د افغان په نوم کوم هاټسپاټ چې تا جوړ کړی هغه دلته راغلی دی. رابطې په انټرنیټ باندې دلته که چیرې ته د کیبل د لارې وصل وي او یا د وای فای د لارې وصل وي هغه به تا ته معلوم شي. پراپرټیز باندې به کلیک وکړې دا وینډوز به درته راخلاص کړي پر شیرینګ باندې.
دلته به چې دا دې کله الو کوئ نو کوم پرمیشن چې درڅه غواړي هغه ورته ورکړه. ځینې وخت په دې ځای کې یو ډراپ ډاون مینو راخلاصېږي، هغه په هغه وخت کې راخلاصېږي چې ته یا د ستا کمپیوټر یا د کیبل د لارې وای انټرنیټ ته وصل وسي او یا هم د وای فای د لارې وای انټرنیټ ته وصل وسي. که چیرې د هر یوه د لارې ته انټرنیټ ته وصل وي نو دلته په هغه ډراپ ډاون مینو کې به ته هغه انتخابوې. اوس د دې لپاره ما ته هغه ډراپ ډاون مینو رانغلله چې زما کمپیوټر انټرنیټ ته وصل نه دی. نو راځې دا به اوکې پر ووایه. نور ستا هاسپاټ کریټ سو او ته کولی سې چې هغه موبایل کې خپل وای فای چالانه کړې او د همدې افغان په نوم چې کوم هاسپاټ کریټ شوی د دې سره د هغه رمز په واسطه چې تا په کنفیګریشن کې ورکړی دی د هغه په واسطه د خپل کمپیوټر سره وصل سي. دا و د هاسپاټ موضوع چې ځینې ملګرو غوښتنه کړې وه. تاسو کولی سئ چې زموږ کانال در سره د نور ویډیوګانو لپاره در سره سبسکرایب کړئ او د نور ملګرو سره هم شریک کړئ. کله چې تاسې هاسپاټ کریټ کړئ نو بیا د دې هاسپاټ د بندولو لپاره هم یو کمانډ شته چې هغه باید اجرا کړئ. نت sh wlan دلته به stop hosted network دا به انټر کړئ. نو ستاسې هاسپاټ چې تاسو جوړ کړی دی هغه بند شو، خو کنفیګریشن یې موجود دی. هغه کنفیګریشن موږ د منځه نه دی وړی، فقط هاسپاټ مو بند کړی دی. او کله چې تاسو غواړئ چې بیا ته چالانه کړئ نو هغه پورتنی کمانډ به تاسې بیا ته د سره وچلوئ تر څو بیا ته ستاسې هاسپاټ چالانه شي. نو که چیرې مو بیا غوښتل چې مطلق د منځه یې یوسئ نو بیا به تاسې دا کمانډ ورته استعمال کړئ چې net sh wlan set hosted network موډ یې ورته واړوئ. موډ یې بیرته چیز کوئ disallow. دا چې مو ورته ورکړئ انټر یې کړئ. نور دغه کمنټ چې درته درکړئ پوه شئ چې نور ستاسې هاسپاټ د منځه بیا که مو غوښتل د سره یې کنفیګریشن کولی شئ. مننه.